څوک مونځ نه کوي په دې سره هغه کافر کېږي. په دې باندې صحابه کرامو اجماع وه. لکه امام ترمذي رحمه الله روایت راوړی دی د عبدالله بن شقیق العقیلي نه. څه وایي؟ وی كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. صحابه کرامو با د یو عمل پرېښودو ته یو عمل پرېښودو ته هم کفر نه وي سوای د منځه نه چې چا به مونځ پرېښودو دې ته به کفر وي. مطلب دا شو چې د صحابه کرامو په دې خبر باندې څه ده؟ اجماع ده چې مونځ پرېښوده څه دی؟ کفر دی. واضح حدیث دی، مشهور حدیث دی د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی بین الرجل وبین الشرك والكفر ترک الصلاة. د یو سړي او د کفر په منځ کې څه شی دی؟ مونځ پرېښوده. چې مونځ یې پرېښو کافر شو. د یو سړي او د شرک په منځ کې، د یو سړي او د کفر په منځ کې مونځ پرېښودی، چې دا مونځ یې پرېښودی کافر شو. او حدیث ابو هريره رضی الله عنه امام احمد، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابن ماجه ټول راوړی. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې چې کوم عهد دی، کوم فرق دی، کوم دیوال دی، هغه څه شی دی؟ هغه مونځ دی. وایي چا چې مونځ پرېښودو دا سړی څه شو؟ کافر شو. چا چې مونځ پرېښودو دی کافر شو. عمر بن خطاب رضی الله عنه په صحیح سند سره ثابت دی. امام مالک دا روایت راوړی کله چې هغه د سحر په منځ کې ابو لؤلؤه مجوسي په چړو باندې وو او بیا بېهوشه شو، کور ته یې ویوړو. نو هوش کې چې کله راغی دا وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. چا چې مونځ پرېښودو نو د ده په اسلام کې څه برخه نشته، برخه یې نشي چا مونځ پرېښود. دا خو پرېږده چې یو سړی ټول مونځونه پرېږدي نه یې کوي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. ګورئ ما دا خبره ورسوي هغه بېلمانځو ته او هغه کسانو ته چې د مانځه اهتمام نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا روایت دی من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله. چا چې د مازدیګري مونځ پرېښو اعمال یې برباد شو. کوم مونځ؟ چا چې ډېر مونځونه پرېښودو، چا چې مازدیګر مونځ پرېښودو. یو روایت کې راځي چا چې مازدیګر مونځ پرېښودو لکه کور، اهل او عیال او اعمال هر څه یې تباه شو. دا وړه خبره چې یو مازدیګر مونځ پرېښودو باندې دومره لویه ګناه ده او دومره لویه سزا ده، نو چې یو سړی ډېر مونځونه پرېږدي. بعض نیم وایي نه نه دا ښه دی، وایي د جمعې منزله ځي یا د ځان نه چې د اختر منزله به رواني. زه ډېر تعجب کوم کله ناکله. یو درس دو کې ما دا خبره کړې وه لکه اوس یو سړی دی د اختر د منځه نه مخکې کوم مونځ دی؟ سحر مونځ دی که فرض دی که نه دی؟ فرض دی، فرض عین دی. او د اختر په منځ کې د علماو اختلاف دی چې دا فرض عین دی که فرض کفایي دی، او بعضو ته له سنت هم ویلی. اوس دغه سحر دا مونځ چې کېږي د فجر دا، نو دی به لګیا دی وروره غسل کوي او کپړې ایستري کوي او نوي کپړې دي او دغه او بیا د اختر په منځ کې ناست دی په اولني صف کې تسبیح ورسره لاس کې دي. اختر منزله پورې راغلی، سحر مونځ پرېږده او د اختر مونځ کوه. تاسو ته خو ما قصه کړې وه که نه یو کس هغه ما ورته نصیحت وکړو ما مونځ کوه. مونځ وایي زه نه کوم. داسې بدبخته ښه صفا لکه یې نو سړي له حیا ورشي او خپله کوتاهۍ اقرار وکړي چې نن نه بعد به احتیاط وي نه د مونځ نه کوم. البته وایي د ساښ مونځ او د تهجدو نه پرېږدم، فرضي مونځ نه کوم. خو دا راپکې اوچت صفت دی
چې د ساخ مونځ نه پرېږدم او د تهجدو دا مونځ الله قبلوي نه ستا خبره مې دې پورې کوله چې خبره خطرناکه ده معمولي ده که ګټه ده ګټه ده د مانځه مسله څه ده ډېره ګټه ده ها نو په دې څلورو ارکانو کې د دې شهادت نه علاوه په کوم رکن پرېښودو سره سړی کافر کېږي مونځ دا راجح قول شو او انکار چې د هر یو نه وکړو کافر کېږي انکار چې د هر یو نه وکړو په هغې سره خو کافر کېږي والعیاذ بالله ښه نو اولنی رکن یې څه ذکر کړی دی شهادت الله اله الا الله چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی د دې وضاحت ما کړی و د دې وضاحت ما په حدیث د جبریل علیه السلام کې ما ښه تفصیلي کړی و بیا د هغې نه بعد و اقام الصلاه دویم رکن د اسلام او د مانځه پابندي کول مونځ قایمول او مونځ قایمول څه ته وایي په دې کې دنه درې خبرې راغلي درې خبرې یو دا مونځ په خپل وخت کې کول الله چې له کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې کول ستا مرضي نه ده ګوره چې هر ټیم ستا زړه وشو مونځ کوه کله یې مخکې کوو کله وروسته کوو فرضي مونځ یادو نه ستا مرضي ته خبره نه راځي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا مونځونه په خپل خپل وخت باندې لازم شوي دي چې ستا مرضي ته راولګي او کله سهار مونځ 7 بجو ته واړی او کله د ماښام هغه جوی دغه ټیم کې مونږ مصروف یو او کار نه راځو زه خیر ماسوتن سره به یو ځای کو او یا د وخت نه مخکې کول یاد بالله نه دا نه چلیږي ګورې واضحه خبره به کې واضحه کار نه نو څه ووایو ټیکهدار ته څومره ښکلی سوال دی څه ووایو چا ته زه درته جواب کوم څه ووایو الله ته الله ته څه ووایو که په دې د الله پرېږدي چې ټیکهدار نه یې پرېښودی بیا صحیح ده که په دې د الله د قیامت په ورځ پرېږدي چې ټیکهدار مانځه ته نه یې پرېښودی بیا صحیح ده خو پرېږدم دي په دې باندې نه ابوالروز ما تاسو ته د هغه افریقندي هغه قصه بیان کړې وه یاد درته که نه چې هغه وایي زه کار کې د مانځه نه منع کړم ما یې ته ورته څه وایي ما ورته وایي دا خو زما رسول مال دی چې مونځ ما وبېلو ما خو هر څه وبېلل پاتې څه شو چې زه به لا ګټم بیا د دې نه بعد خو هر څه لاړو چې بنیاد لاړ نو ته به نور څه وګټې یو سړی دی 15,000 ریالې راغستي تجارت شروع کوي رسول مال څو دی 15,000 او دا 15,000 وبېلي او بیا ناستې ډډه یې لګولې ده وایي نه خیر څه به پکې وګټم دا 15,000 وبېللې بنیاد دې وبېلو ته نور څه ګټې مونځ چې تا نه لاړ پاتې څه شو تاسو د حدیثونه ونه اورېدو چې چا مونځ پرېښو څه شو کافر شو په اسلام کې برخه پاتې نه شوه یعنې خبره د دې نه ده چې ګزاره پکې وکړو یا وړه خبره ده یا خیر دی پکې نه چلیږي پکې چلېده خو صحیح ده خو نه چلیږي پکې خیر دی لوی رکن د اسلام چې څوک درنه تپوس وکړي عظیم رکن د اسلام د شهادتینو نه وروستو هغه کوم یو دی هغه مونځ دی نو اولنۍ خبره د مانځه قایمول مطلب دی چې مونځ په خپل وخت کې کول نه به یې د خپل وخت نه مخکې کې او نه به یې وروستو کې او